قاري صاحب مهرباني یو اخو پوښتنه نه کومه. قاري صاحب زه ګاډی چلوم، ګوره په روډ باندې ډېر رش وي او زمونږ ګاډي کې په روانه کومه د خو ګناه نه وي. ګاډی ودرول لمونځ دې وکړه. رش وي ریاض کې ته خپله بدله په دغسې وخت کې بیا ګاډی مه چلوه چې لمانځه وخت در باندې راځي. تاسو چې کله په دې لارې باندې ځئ سفر کوئ، دغه د اوبو د هوټلو د خوراک او د څښاک هر ځای مو ځان ته معلوم کړی وي نه، او د لمانځه ځای هم داسې ځان ته معلوم کړی. صحیح ده؟ نو لمونځ په خپل ټیم الله جل وعلا وایي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. لمونځ په خپل ټیم در باندې فرض ده. وقوموا لله قانتین، ولاړه در باندې فرض ده. نو قبلې ته مخ کول فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام دا فرض ده در باندې. نو کله وخت کې چې تاسو داسې سفر کوئ درته معلومیږي چې ماته دومره وخت لمونځ په مخه باندې راځي، نو له هغه نه مخکې سفر شروع کړه او درته معلومه شي چې په دغه ځای کې به زه د لمانځه وخت را باندې راځي او په دغه ځای کې به زه لمونځ کوم، لکه ځان ته چې د هوټل معلوم کړی چې ولا پلاني هوټل کې ښه دود پتې ده او په پلاني هوټل کې ښه چاول دي او په پلاني هوټل کې ښه چای ده. نو په داسې پلاني ځای ځان ته معلوم کړي چې په دې پلاني ځای کې به زه ښه د رب جل وعلا لمونځ او عبادت وکړم. ښه بیا که دې په دې وخت کې نیم ساعت وخت اضافه مصرف سو ضایع سو، بیا هلته نیم ساعت استراحت ورته وکړه. ښه د لمونځ په خپل وخت کې کول در باندې فرض دي او خپل شرطونه لري. ولاړه فرض ده چې په ولاړه باندې قدرت او طاقت لري، نو څوک فرض لمونځ ونه کړي د هغه لمونځ باطل او فاسد ده. ښه او د لمانځه دپاره ځان ځای ته معلوم کړي د زړه سره په خپل ټیم په خپل ځای په دې باندې لمونځ کوي. بارکزی مهرباني تاسو مې خلاص کړئ. السلام علیکم قاری صاحب محترم، دا چې تاسو ټول روغ جوړ یاست، سیادت په جامو کې به اسکاري ساز ما دوی پښتني وي. از ما څخه اوله پښتنه په داسې رقم ده، از ما څخه یو عرب پښتنه وکړه د دې یو امسایه پر دې کښنی باندې مرز کښېنستلی و، یعنی کافر دی امسایه مسلمان نه دی. نو د ویلو مثلا کوم وخت چې به د کښنۍ په عذاب سو د مرض به زور پر وکړي، د مور بیا راله ده ته بیا ویله چې د قرآن شریف یا د کښنۍ ته پلې کړه یا ورته دغه کړه ورته واوروه. نو د زما څخه پوښتنه وکړه چې دا د اسلام د نظره څخه څنګه دی، یعنی کفر باندې یعنی پر کافر انسان باندې دم یا چوف کول یا مثلا قرآن کریم ورته پلې کول دا څنګه حسابي ده؟ ګورې ما قرآن کریم هر څوک اورېدلی چې کوم حرج و مشکل نشته، لیکن قرآن کریم مشرک ورخیستلی نشي. خو دا داسې ماشوم چې ده ماشوم مشرک نه وي، ماشوم باندې بالکل قرآن کریم تلاوت هم خپله هم کولی شي ورخیستلی هم شي او څوک یې دم هم ورباندې کولی شي، ځکه ماشوم د که د کافر ده که د مسلمان بچیان ماشومان دي دا مؤمنان دي، دا فطري مؤمنان دي، نو مسؤلیت نه لري. ښه داسې پیدا شوي دي په هغه فطري ایمان باندې پیدا شوي دي. او بل دا کار باید وکړلی شي تر څو دې ته هغه حقانیت د قرآن معلوم شي. حقانیت د څه شي معلوم شي؟ قرآن.